حالکه یوټیوب کولاو که یوټیوب کولاو میکو موړه دا وګوره د بیګا موسی بازار کې نشو میلاو دا کس ولا دا خو میلاو شوی دا هم ریپورټر شو دا وګوره دا یاره زمانه چرته لاړه ورچاته یو کار نه کوو یاره صحیح انده حالکه زه به ریپورټر شم ته کیمرامین شې دا وخت زه ښه لیدم برابر دی پرسنلي نه زه چرته یار نه مړه زه ریپورټر کېږم بل چال بو زه سوچ بو صحیح ده سم لاړې زه ریپورټر ته مې کیمرا زه صحیح شو اوکې ډن زه چې پریکټیس وکړو مړه څنګه ویډیوګانې به جوړو صحیح دی روډي ته کیمرا ونیسه السلام علیکم ناظرین زه یم تاسو مرګلی شکیل احمد د غم نیوز سره اوکې راځئ چې موږ تاسو ته د خلکو حالات وښیو په دې کورمه کې د څه حالات روان دي راځئ چې لاړ شو السلام علیکم ابا جان وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه خیر دی تاسو ښه یې ته دلته څنګه ناستې دا تا څه پروبلم دی څه مسله دی ستا اساسې ناست یم ستا څه پروبلم دی یار چې ته دلته راغلی زما څه پروبلم نشته زه ستا آواز عوام ته رسومه چې تا ته څه مسله وي هغه تاسو ته مړه آواز رسې تاسو ته وزونو نه تنګ شول ورک شه مړه یار بابا جان زه دا وایم چې ته کاروبار څه کوي دا یار به پټي مټي را کوو که نه ښه پټي کې تا ته څه پروبلم څه مسله وي چې ته عوام ته مسله یې خو پیسې راوړه یار څه مسلې یارې ورک شه نو پیسې خو مونږ سره نه وي که پرېږده مړه میکونه نه مونږ دوره راوتي یو ورک شه مړه پټي کې میک ویلې کې میک هسې یار ورک شه لرې ورک شه خوښه ورک شه مړه السلام علیکم ورونو زه یم ستاسو مرګلی شکیل احمد او زه یم ستاسو سره د غم نیوز سره زه به د معاشرې غم د کونډې د بوري د غریب سړي اواز به زه رسوم زه راوتی یم بازار کې اوس به زه دې نه زه تپسونه کوم راځه ما سره کیمرامین صاحب وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې جوړې برابر یې ښه یې موږ میډیا والا ستاسو څه پروبلم یې څه مسله یې موږ ته ویلی شي موږ تا سره هر وخت موږ تا سره ولاړ یو څه ویلی شي موږ ته ووایه یاره ورچانه مشکل مه دا دی که نه چې مونږ کوم کورس چې و که نه بل چاته راځه خان صاحب السلام علیکم خان صاحب څنګه یې ښې جوړې برابرې څنګه ښې وروره برابرې ښې جوړې برابرې مونږ راوتي یو د غم نیوز سره د معاشرې غم درد دا مونږ عوام ته رسوو چې خلک په دې باندې چې نه مونږ راوار نو لیاره کې یو غریب سړی ورته میلاو شو ته څه وایې د غریبانو په باره کې څه وایې مړه یار دا څه کله رغټ شي د زامنو مالکان چې بیا فریادونه شروع کړي همدا خلک د معاشرې حصه وي کله څه واړه وي پلار سکول ته ولېږي بچی سبق ویل ته پټېږي کله وځي پټي کله بل ځي کله چې رغټ شي خبره بالکل صحیح خبره غریب خلک دي مړه بس ها ته وایې په دې مسله کې څه پروبلم څه مسله مړه پرېږدي دا څه ورځې ښایي ښه صحیح ده خان صاحب ډېره مهرباني مونږ تاسو مونږ ته ټایم راکړو ډېره زیاته مهرباني څه وشوه زما مینهوالو تاسو ته ما د معاشرې حالات وښیلو په دې کې څه مسله نشته هر څه فیسیلیټي دوی ته پرووایډ دي سکولونه شته کالجونه شته هسپتالونه شته اف ای د دوی غم کوي کم ډي سي د دوی غم کوي په دې کې څه مسله نشته هر څه پرووایډ دي دی ته او السلام علیکم په اخر کې بس لاړ به شو ور به شو بل چېرته چا څه مسله وي هلته به مونږ ورشو راځئ السلام علیکم زما درنو مرګلو راځئ چې ځو دلته یو غریب سړي ته ویل چې د دې اواز مونږ تاسو ته ورسوو راځئ ما راغلي یو د غم نیوز سره مونږ ته نه دا پوښتنه کول چې تاسو په اګریکلچر کې په هر څه طریقه کې تاسو ته څه مسله وي تاسو مونږ ته ویلی شي مونږ به ستا اواز عوام ته رسوو تر هغه ځای پورې به رسوو چې څو پورې زمونږ زور وي څو پورې زمونږ طاقت وي خو ته مونږ ته صرف خپل اواز وښیې دا څه مسله وي ستا څه فریاد یې مونږ ته وښیه आप क्या बोल रही हो आपका मकसद क्या है هلکه دا خو پنجابی دی څه به کوو السلام علیکم یہ ایسا بات ہے कैसा बात یہ تم کو کیا مسئلہ ہے मुझे तो मसला नहीं है وہ غم عوام کا آواز اوپر لے جاتا ہے اوپر لوگوں کو लगाया आपने یہ غم نیوز ہے نا غم نیوز ہے गम न्यूज़ में हम क्या करें مڑا سے ورته ویو وہ ایسا بات ہے نا یہ لوگوں کا جو درد ہے غم غیر ٹول کڑے ہے اوپر سڑلتا ہے وہ پسلا کرتا ہے تیرے لوگوں کو فیسیلیٹی دیتا ہے ہم اس لیے ادھر آیا ہے आप फैसिलिटी देते हैं या नहीं देते हैं मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसा कह रहा हूँ कि तुझे क्या मसला है
या ट्रैक्टर नहीं है या गोया नहीं है, सर नहीं है, ये खेत में उब नहीं है, जो भी नहीं है हमको बताए, बेझिझक बताए। यार नस्वार देर की सबक हुआ खैर यार इमरान खान बादशाही है कि नसूख यार पाकिस्तान से मुंह तबायू का अब पेट्रोल 110 यार रस्ती बोझ पड़े तो सर है नस्वार कीमत नस्वार नीर कीमत यार माके او 15 روپے پوره ملي وېدل السلام علیکم ارګلو څنګه یو خې جوړی لاس ملاو جوړی برابر خې السلام علیکم ته د کوم ځای سره تعلق لري او نوم دې څه ته نوم راته وخې وعلیکم سلام بجوړ یم بجوړ ها بجوړ نوم راخې نوم دې څه نوم شکور کاکا دی شکور کاکا زه تانه یو تاسو کول غواړم ته ماته جواب راکې او وکړه خو زه دا وایم کنه چې ته عمران خان ته څه پیغام ورکول غواړي یاره عمران خان ته به څه پیغام و دا کسان دلته لګیا اوس پیلټ یادولو وایي چې ورې کړو نیولې و نو دا غلطي وکړه زه یم یار کم از کم او ما سره مشوره کړې وې چې یاره دا ورکوو ستا څه خوښه ده ښه مطلب ته هغه سره ښه سوچ دې ورسره شریکولی که نه ما خو ښه مشوره ورکوله ښه او ستاسو دلته څه کاروبار کوئ موږ خو دلته نسوار جوړو بیا مارکیټ ته لیږو بس دا ستاسو کوم بزنس دی په دې باندې څه اثر پرېوتی دی که نه ولا پرېوتی دی اوس ته سوچ چې وکړي بوټي هم قیمته شو د عمران خان چې راغلی اوس یې بوټي قیمته کړو 30 روپۍ یو بوټی دی مطلب دا تاسو یو مسله دی که نه یار یو نه مونږ رزق دی نه روان دی یار ښه او ته څه وایې چې عمران خان ته څه کول پکار دي یاره نور خو هغه خپل مزې کوي چرچې کوي ګرځي خو دا بوټي دی له ګرځانه کي ښه مطلب ته هغه سیاست کې څه سوچ اډ کول غواړي چې هغه ته دا شی پکار دی نه مړ هغه د چا مني نه که نه اوس هغه که د چا منلې دغه پهله ټیم به تپوس وکړو ما سره مشوره ونه کړه ښه مطلب دا صاحب مشوره کول ضرور وکړه ښه تا خو سوچ ماشاءالله ښه دې سوچ دی ښه هوښیار کس یې تا تعلیم کړی شکر الحمدلله نه دی شکر الحمدلله تعلیم دی نه نو تا چې تعلیم کړی تا نه ښه ډاکټر ښه پایلټ ښه انجینیر تا نه جوړېدی شو ډاکټر څه شدي دا وزیر اعظم په کرسۍ اوس ناست دی یاره ښه دا تاسو جوړ کړو مطلب دا تراکه تاسو ایټم ماته راکړه دا د دې ایټم صحیح دی اوکې دا دومره په خورو مونږ جوړو یاره څوک یې واچوي بې لارې کې غورځوي ښه चल गो یاره بچیا کاروبار هم خراب شو ستا واده هم پاتې دی دا به څه کوو یاره زه خو ډېر پریشان یم یار بابا زما واده په تندروله د حالات ګوره او د کاروبار ته ګوره یار یاره د ټول کاروبار د کیمرې د لاسه خراب شو کیمرې والا راځي زمون په کار غونډ ډیفینډ پرېوتو که نه غونډ کاروبار یې خراب مه کړو یار بابا ها غریبا بیا منډه کې